السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو ملګری عرفان همدرد. تاسو چې ما سره په سایډ باندې کوم ویډیو ګورئ نو دا داسې شخصیت دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. دا چې کوم تاسو ما سره وینئ نو دا د خیبر پښتونخوا او بیا د پوره پاکستان مشهور چې کوم دی خواجه سرا دی او د هغې نوم دی ګل چاهت. ګل چاهت چې کوم دی الله تعالی پې رحم وکړو او هغه چې کوم دی هغه خپل کار چې کوم هغې شروع کړی و، مطلب د هغې هغه ډانسونه او دا خوا وغیره وغیره نور داسې ډېر هلې ځلې چې کوم یې هغه د خپل په دغې ژوند کې کولې نو د هغه هر څه نه چې کوم دی نو هغه توبه وایستله او الله په خپله لاره کې قبول هم کړو چې دا ټایم په سعودي عرب کې دی او په مکه کې دی او عمرې له تللی دی. نو ویډیو مې په دې غرض باندې کوله چې الله تعالی وغواړي نو هغه په هر چا باندې رحم کولی شي. مونږ کې کمی دی او الله دې وکړي چې دغه شانتې دی په خپل اقدام باندې قایم پاتې شي او دغه شانتې نور داسې د دې په شانتې نور ډېر زیات خلک دي چې هغه د دې نه عبرت واخلي او هغه هم په دغې لاره باندې صحیح شي. بقایه چې نور څومره خلک دی، نور څومره هغې ما ډېر مختلف ویډیوګانې د دې وکتلې، هر چا پې داسې ریاکشن ویډیو کړله چې په هغې کې د خلکو مختلف کمنټس دي او هغه کمنټس کې چې کوم دی هغې ډېرې زیاتې غلطې خبرې کړې دي او داسې خبرې چې کوم دی یو خو الله تعالی غوښتې ده. ګوره وایي چې دغه ځای ته کله الله وغواړي نو بیا انسان د هغه کور ته مطلب لاړ شي. نو د مطلب د دې خو دا شو چې دا الله تعالی غوښتې وه چې دی خپل کور ته راغوښتلو، نو چې الله غوښتې د خپل کور کې نو بیا خو نه ده پکار چې موږ په هغې پسې داسې غلط الفاظ استعمال کړو، د هغې خلاف موږ داسې غلط کمنټس وکړو. داسې کارونه داسې خبرې چې کوم دی نو دا اپریشیټ کول پکار دي، دغې خلکو له چې کوم دی نو داد ورکول پکار دي. دا نه چې هغې خلکو له چې کوم دی موږ خپې ووهو، مطلب دا دی چې هغې پسې داسې خبرې وکړو چې هغې بیرته به د خپل کار باندې خپېمانه شي چې یاره موږ چې کوم دی نه دا کم اقدام چې ما کړی دی، دا کومه لاره چې ما اوس خوښه کړې ده نو دا ما غلطه کړې ده. نو د دغې خلکو زه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله یم چې الله تعالی په داسې خلکو باندې رحم وکړو. خو داسې قسم خلک چې کله لاړ شي نو دا بیا په نورو خلکو باندې ډېر غټ اثر پرې باسي. نو الله دې وکړي چې دا دغه شانتې به خپل اقدام چې کوم دی کړی دی او دا کومه توبه دې ویستې ده، دې توبه د خپل کار نه ویستې ده، نو الله دې وکړي چې دا په دغه باندې قایمه پاتې شي. د دومره وخت راکولو یو جهان مننه. خوشحاله و آباد اوسئ. د الله په امان.